بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې په اکسل کې درته د راپور جوړولو یو طریقه ښیمه چې مثال تاسو سره کارمندان دي، مختلف کارمندان دي، فرضاً استاد دی، ډاکټر دی، انجینر دی، ډریور دی، یو شرکت دی، مطلب مختلف قسمه کارمندان پکې دي. تاسو غواړئ چې د هغوی د هر یو راپور جوړ کړئ، د هغوی مطلب چې کوم سیلري ده د هغې په اساس غواړئ چې تاسو سره څو ډاکټران دي، څو انجینران دي، مثال څو ډریوران دي، د هغوی هر یو جدا جدا سیلري راجمع کوئ او د هغوی تعداد چې څو نفر دي. لکه تاسې دلته ګورئ، دلته چې دی موږ دا جوړ کړی دی. ګورئ که چېرته راشو په دې یو باندې کلیک وکړو، موږ سره چې دی ګرینډ ټوټل ښیي، مطلب صرف ټوټل معاش چې کوم دی هغه ښیي. که دې دوه باندې کلیک کړو، ټوټل د انجینرانو ټوټل، د استادانو ټوټل، د ډاکټرانو ټوټل، همدارنګه د ډریورانو ټوټل موږ ته ښیي. که درېیم باندې کلیک وکړو، بیا نومونه هم موږ ته ښیي. دا به څنګه جوړو؟ د دې جوړولو طریقه به زه تاسو ته اوس ښیمه. راځو شیټ 2 ته. لومړی چې تاسو سره کومه ډیټا ده دا به تاسې سارت کوئ. ډیټا باندې کلیک کوئ، د مطلب زه د بي کالم کې د دندې په کالم کې کلیک کوم او راځم ته سارت A to Z ورته وایم. دا ګوره سارت شو، مطلب چې په کم حرف باندې شروع کېږي هغه ردیف برابر شو، په همغه حرف باندې چې دی نومونه چې شروع کېږي هر یو جدا جدا راغلل. بیا به راشئ تاسې ډیټا ټیپ ته به تاسې راشئ. ډیټا ټیپ کې سب ټوټل دی یا شارټکټ یې چې کوم دی د کیبورډ نه الټ A B دی چې دی شارټکټ دی. ګورئ دلته تاسو ته څه وایي اټ ای چینج ان. تاسې چې دی د څه په اساس باندې چینجز راولئ؟ زه د دندې په اساس دنده ورته سلیکټ کوم. یوز فنکشن زه غواړم چې دا څه وکړمه، دا معاش یې جمع کړم. دلته به تاسې ورته اټ سب ټوټل 2 دا معاش جمع کوئ، دا به ټیک مارک ورته، دا به اوکې کړي. کله چې اوکې کړي تاسې وګورئ دلته د هر یو جدا جدا موږ سره څه وشول، معاش چې دی راغی جدا جدا جمع شول. مثال استاد چې دی دوه دانې استادان دي، 14,000 معاش شو. همدارنګه انجینر او ډاکټر او ډریور. اوس راځو زه یم چې داسې کار وکړه چې موږ سره باید تعداد هم ذکر شي دلته چې څو تنه استادان دي، څو تنه انجینران دي، څو تنه ډاکټران دي. تاسو بیا سب ټوټل ته راشئ. سب ټوټل کې به دلته راشئ، د سم په ځای به چې دی ورته اکاونټ انتخاب کړئ. خو دلته یو آپشن دی ریپلیس کرنټ سب ټوټل. که چېرته دا ټیک مارک وي او تاسې نوی آپشن ور اضافه کوئ، هغه زوړ چې کوم جمع و هغه به ختم شي. ګوره صرف اکاونټ پاتې شو، هغه ختم شو. زه بیرته کنټرول زیډ کوم، زه راځم سب ټوټل ته، دواړه ور باندې اپلای کوم. هم چې دی سم په دنده اپلای کوو، اوکې. هم راځو سب ټوټل ته، بل چې دی اکاونټ ور باندې اپلای کوو. دې ځای نه به چې دی دا ریپلیس نه ټیک مارک لرې کوو، دا به اوکې کړو. کله چې دا اوکې کړو تاسې دلته وګورئ موږ سره چې دی رالل چې استادان مثال څو دانې دي، 2 دانې دي، انجینران 2 دانې دي، همدارنګه ډاکټران 3 دانې دي، ډریور وګورئ 3 دانې دي، مدیر وګورئ څو دانې دي، 2 دانې دي. اوس که چېرته راشو په یو باندې کلیک وکړو، مکمل موږ ته څه ښیي ګرینډ ټوټل ګرینډ کاونټ ښیي، مطلب ټوټل چې کوم څو کسان دي د هغوی تعداد ښیي او د هغوی معاش ښیي. که 2 باندې کلیک وکړو بیا هغه د دندې نوعیت هم ښیي چې استادان څومره دي او همدارنګه انجینران څومره دي، دا ښیي. همدارنګه که چېرته راشو په 3 کلیک وکړو، دې کې چې دی اکاونټ هر یو سره جدا جدا ښیي. همدارنګه 4 باندې کلیک وکړو، دې سره نومونه هم جدا جدا ښیي. دې ځای نه موږ کولی شو یو هم داسې شو کړو او بیا یې هایډ کړو. بیا سب ټوټل کې یو بله خبره ده، پیج بریک بټوین ګروپ. که چېرته مثال موږ دا کنټرول پی ووهو او پرنټ پریویو ته موږ راځو، نو پرنټ پریویو کې چې دی موږ سره دا ټول په یو صفحه کې ښیي. ګورئ تاسو ته ښکاري دا ټول په یو صفحه کې. ته وایې چې نه د هر یو راپور باید جدا جدا صفحه کې راشي، نو دې دپاره به تاسې راشئ سب ټوټل ته او دلته پیج بریک بټوین ګروپس دا به ټیک مارک اوکې به کړي. اوس کله چې تاسې راشئ پرنټ پریویو کې وګورئ، ګورئ موږ سره په یو صفحه کې چې دی څه راغی، دې ځای نه چې دی استادان 15 صفحې شو، 2مه صفحه یې استاد، 3مه صفحه یې انجینر، 4مه صفحه یې ډاکټر، 5مه صفحه چې دی ډریور او ډریور سره خوا کې دا ټول شیان موږ ته ګرینډ ټوټل هغه هم شو کړه. په دې طریقه چې دی موږ کولی شو څه وکړو، همدا هغه راپور جوړ کړو او پرنټ یې کړو په جدا جدا صفحه کې. نو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.